نن چونکه دا کم پروګرام چې جوړ سره دا د نور عالم مسعود سے په هغه باندې جوړ سره دا چې ادبي حل زله او د ادبي چې کم د زیار کړه دا کم صحیح دا کم کاوش کړه دا نو په دې مناسبت باندې دلته چې دا کم پروګرام را جوړ سره دا او زه دا خبر کوم چې دا صحیح د اعزاز خبر دا تا ته افغانستان نه ایوارډ ملاوسی تا ته دوبۍ نه ایوارډ ملاوسی تا ته جرمني نه ایوارډ ملاوسی خو ایوارډ دا چې تا ته خپل کلی چې خپل علاقې چې خپل ضلع چې خپل تحصیل چې خپل کور چې خپل کالونی په علاقې چې تا ته ملاوسی دا ډېره لوی د عزت خبره ده او ډېره لویه د ویاړ خبره ځکه د پښتون او خاص کار د شاعر او ادیب دا په نیچر چې دا د په وینې چې دا د په وجود چې غړېږي چې دا کم ما مخته پښتون دا ښه شاعري به کوي عمر دراز مروت صاحب دا د لاړلی اوس یې موږ ارمان کوو در صاحب دا په ژوند مو نه ونازولی شاته مرګ نه بعد موږ ایوارډ ورکړو موږ مرګ نه بعد ایوارډ ورکړو عمر دراز مروت صاحب ته مرګ نه بعد ایوارډ ورکړو منتظر صاحب ته مرګ نه بعد ایوارډ ورکړو احسان صاحب ته مرګ نه بعد ایوارډ ورکړو نو دا ولې نیاز لوانی ته موږ مرګ نه بعد ایوارډ ورکړو ولې ورکړو ولې په مضمون باندې ما ولې نه ونازولی ما په ځون باندې دته ایوارډ ولې نه کړی ځکه مې نه کړی ورچ بیا خو زه دی مې ومنله بیا خو چې دی ومنله خو زه ټیټ سلم نو زه وایم چې دا دغې ټولنې دپاره دا لویه د ویاړ خبر ده او خاص کر نور عالم مسعود صاحب ته چې داسې مخلصه ملګري مخلصه یاران د اقبال بایدو په شکل چې د مخلص یار دو په شکل چې الله در ملګري کړي د ننګیال دو په شکل چې نو ما چې د محترم کتاب را واخستی اول منات په چې ولیدلی ما ویله چې شکر ده کیدای سي د ده د نجات دپاره ځکه چې یو لوی کس ته لوی او هغه ته الله چا په خوب چې ولیدی ویل الله څه معامله در سره وکړله ویله تیله چې ټول عبادت دا د نه د قبول هغه یو قلم دی چې په سیاهي چې ډوب کړلی مار واخستی لیکل دی په کول او مچ درلی په سیاهي باندې کېنښتی دغه سیاهي څښله خپله تنده په ماتوله تا دې له وجې هغه قلم رکاو که چې دا مشتې په ډک سي او دا تنده دې ماته ته کې بیا به لیکه ما په دغې ادا باندې وبخښلی کیدای سي زه وایم چې دا یو نعت ما یو کتاب روانې کړې هغې چې نعت ته کیدای سي د دې نجات دپاره دغه هم کافي سي نو زه وایم چې یو نعت دی خو یو نعت کافي نه ده جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا نو محترم شاعري ما وکتل اول خو د ته بار 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 مبارکي چې الله داسې کښلي یاران ورکړي دي ورته یې که شیو په یارانو پورې شیو نو تا ملګري ماشاءالله الله دې در مبارک کړي دا ایوارډونه شیلډونه دې مبارک کړي او الله دې وکړي چې مزید کار الله ورنه واخلي نو ګوره نعت باندې ما درته ویلې چې اول الله جل جلاله نعت لیکلی ده ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اول الله جل جلاله نعت ولیکله هغه نه بعد بیا صحابه بیا راجا در تاسو موږ پورې نو تاسو مشتپکار دا چې دا کوم نعت دغه ته شاعران خصوصي موږ توجه وکړو چې څنګه غزل ته ټیم ورکوو په غزل باندې زړه خورو ولې ته مسلمان او پښتون ته د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت ووایې چې لږ نوره مینه دې ورسره زیاته سي نو دلته خو انشاءالله په خیر عادت چې دا به کوو نو ما کتاب را واخیستلی لنډ په ګنټې دوو چې ما دا مطالعه کړلی چې ګوره دی صرف لکه ده باندې خو موږ ملګرو د رومانټیک ټپه هم لګولې ده چې دا یو رومانټیک شاعر ده ننګیال صاحب یو ما ته ډېر ښکلی شعر وویله شعر ما ته یاد نه ده خو ویلی چې دا شعر یې وګوره داسې ده وایي لکه په غړۍ چې اوبه نو ډېر په ښکلي انداز باندې ده لیکلی و نو د رومانټیک شاعري ده خو ما چې وکتله دی د احساساتو ترجمان شاعر هم ده احساسات په بهترین انداز چې ترجمه کړي دي ما لنډ داسې وکتل چې ژبې انداز د ده ژبه خوږه ده او دا د شاعر کمال ده چې د ده ژبه به خوږه وي اچھا د معاشرې چې کومه تلخي حالانکې معاشره چوره بویناکه ده معاشره چوره سره هغه ده غمجنه ده پریشانه ده نو ده هغه د معاشرې تلخي یو په داسې انداز یې راښکړې ده ما ته خبر را یاد است عظیم خان به دې ویله مخکې به حکیمانو ویله کونیل ورکور احساس صاحب نو ویل چې کونیل بیا ورکړه به تارخه و چې څرنګه به دې څه ویل په پزې به دې رووتل نسته به دې نسله تېرولی ویله اوس حکیمان هم هوښیاران سله ویله په کیپسول چې بننه کونین درته بند کړي او نسته بیا تېر کړي تا ته پته نه ولګي نو داسې کونین په کیپسول چې ورته بند کړي دي نور عالم مسعود صاحب او بهترین انداز چې کریټیسایز کړې ده معاشره او نکته چینی یې کړې ده خو په بهترین انداز چې ده بې باکه لیکل کړي دي بغیر د واوا نه هغه یې لیکلي کړي دي
او بل د کیمرې غوندې سر یې ګرځولی دی چې چشه ورته راغلی دي بیا هغه نه دي عکس کړي بلکې هغه لکه بجلی ګرمه ده ګوره او ایسي تا ته کولینګ چوره درکوي سړی یې کي درته بجلی ګرمه ده خو تا ته هغه چې د فریج چې ده تا ته برف یې کي سړی یې کي نو د هغه تلخي هغه د معاشرې هغه ګرمي هغه د معاشرې هغه درد په ښکلي انداز چې پیش کړی ده چې زه وایم چې دا بهترین یو فنکار شاعر کولی سي یو پوهه شاعري کولی سي او د لفظونو هغه درد چې د په شاعري چې ده علامه اقبال رحمت الله علیه غالبا د شعر مصره ده چې آه جب دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نو د په لفظونو چې یو درد ده په لهجې چې محبت ده او په سوچ چې گہرائی ده او د لفظونو جوړښت چې کوم ده دا نه ده چې یو الفاظ په شت چې ده او یو په مغرب چې ده داسې نه ده بلکې د لفظونو الفاظ چې دي جوړښت چې ده دا انتخاب ده او در ټولو بهترین د چې کومه شاعري کړې ده آیا د امن د انسانیت او دای جوړ سلا ده او بیا شاعري کړې ده نو داسې په بهترین انداز چې د معاشرې د هغه یووالي د امن درس د انسانیت درس داسې بهترین انداز چې پیش کړی ده نو زه دا وایم چې دا د ده کمال ده د شاعري کمال ده او هغې نه بعد چې د په شاعري چې کم درد هغه ډېر په بهترین انداز چې ده هغه کړی ده نو زه دا وایم چې باید چې د داسې شاعرانو قدر وسي او په ژوند چې ونازول سي لکه د درس بال شعر د ګوره موږ شاعر ته ډېر په سپک نظر باندې ګورو شاعر ته موږ ډېر په سپک نظر ګورو چې دا شاعر چې د معاشرې هغه لاندې طبقه ده حالانکې چې کومو قومو کومو خلکو د شاعرانو قدر کړی ده بیا هغه ته رسېدلي دي د سوره مقام ته رسېدلي دي د درس بال شعر دی چې دا لږ غوندې رڼا ده شاعرانو ته دعا کړی چې دا لږ غوندې رڼا ده شاعرانو ته دعا کړی څو ډیوې دي چې بلیږي د ړندو په خاریه کې د صابر صاحب شعر دی چې له زړګي نه وینې وڅڅوم شعر سي زمانې زما نقصان ته خو سوچ وکړی چې ګوره مسعود ده او په مسعودوالې لهجې چې د لیکل کړي دي چې زه وایم چې دا ډېر بهترین زه وایم چې دا قدم اخیستی ده نو زه وایم چې دا ډېره لویه خبر ده چې خپلې علاقې سره خپلې ژبې سره او هغه متروک شوي ټکي چې څرنګه احساس صاحب وویله چې ورک سلي وو ډېر داسې ټکي دي چې تاسو موږ په ذهن چې هغه ټکي نشته خو د هغه ټکي راخیستي دي او یو په بهترین انداز یې پیش کړي دي چې دا یو ډېر بهترینه خبر ده نو خپلې لهجې په هغه چې ما ته ریاست چې د 1939 نه د 1945 چې کله د برطانیا او د آخري خبر کوم خبرې اوږدې اصلي امریکا روس او فرانس چې هغه جرمني ته یو ځای سله او جرمني ته شکست ورکړله او جرمني دا ومنله چې ما شکست تسلیم کړله نو د هغه ورته ویلې دا کم دا نورو ممالک چې دا فاتحین وو ده ورته ویلې چې تاسو زبان چې ده دا به ختمیږي تاسو ثقافت چې ده دا به ختمیږي دې بعد یو نوی جنګ شروع سو کم جنګ و د دوی د ژبې ختمولو جنګ و د دوی د ثقافت د ختمولو جنګ و د دوی د شناخت د ختمولو جنګ و ورته ویل چې تاسو به دا خپله ژبه دا کلچر رسم رواج ثقافت دا به اوس پرېږدو ځکه چې تاسو شکست خورده یو موږ فاتحین یو نو موږ چې څرنګه درته وایو تاسې به هغه کوو نو ویله چې دو کله دا خبر ورته وکړله وایي جرمني والا ورته ویل چې हम जंग हार चुके हैं लेकिन अगर हमने अपनी जबान छोड़ दी तो हम मिट जाएंगे नो दा खबर दे छे और तिल अपनी जुबान पर फख्र करो वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें न माँ की होगी न जुबा की होगी दे दर से बलशेर दे छे द मोर द खोलान दे जन्नत ते दरदा मोरने जबा द जन्नत जबा दा नो دغه سکه جرمني سپر پاور جوړېدی سي ایران سپر پاور جوړېدی سي امریکا سپر پاور جوړېدی سي او ترکي سپر پاور جوړېدی سي نو آیا دا موږ پښتانه چې دي دا نسو یو کېدلی خو دې پاره موږ ته پکار ده چې موږ یو سو سره او موږ دغسې د شاعرانو دغه کلندران چې دا بېباکه لګیا دي او دوی خدمت کوي او په بهترین انداز سره کوي بهرحال بیا خبره اوږدې ځي خو ده چې په کوم انداز چې شاعري کړې ده کوم د ادب خدمت یې کړی ده او کوم دا د څلور کتابونه چاپ دي اوس هغې نه بعد د کتاب چاپ کوي به هر حال ملګري به راځي په دې باندې به خبرې کوي دا د ده د خبرو حق نه ساده په دې باندې یو غټ سمینار کوونکی و خو به هر حال شروعات یې مخلصیارو درته وکړه او دغه مشران چې کوم ناستې دوی درته وکړه دا نوې لاندې چې کومه طبقه ده دته دا زاړه اډوکې دي ځوانانو چې نوې جذبه او نوې وینه
نو دوی ته پکار دی چې دوی جمع سي نو بوډه چې ثابت کو ورته غیر ته ثابت کو او ټول دنیا ته په ګوته کو چې پښتانه مخ چې په مشرمین وو پښتانه مخ چې له پښتو سره محبت وو پښتانه نن په پښتو باندې مري او پښتانه نن د مشرانو قدر کوي. الله دې په دې باندې مشتعمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا